د ملګرو ملتونو پخواني چارواکي د طالبانو په ګټه مهم دریځ اعلان کړ. دا چې څه یې ویلي دي په ویډیو کې وګورئ. دوستانو نیوز پریس چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. خبریال ویبپاڼه لیکي افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخواني سفیر کای عایده وایي چې د یو داسې حکومت لپاره چې هیواد یې پریښی دی په ملګرو ملتونو کې چوکۍ ساتل مناسب کار نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد د پریښي حکومت لپاره چې افغانستان کې هیڅ ډول کنټرول نه لري اوس هم په ملګرو ملتونو کې چوکۍ ساتل غیر مناسب کار دی. نوموړی وایي د نوي افغان حکومت څخه د نړیوالو د غوښتنې په هکله هم وضاحت ورکړ او ویل چې د نوي افغان حکومت څخه د ټول شموله حکومت غوښتل په حکومت کې د ښځو پراخ حضور غوښتل په ځای غوښتنې دي مګر دا وخت او زمان ته اړتیا لري. نوموړي د نړۍ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. زیاته کړه چې د لرې فاصلې څخه د افغانستان ستونزې حل کول ګران کار دی نو په کار ده چې ټول هیوادونه په افغانستان کې بیرته خپل سفارتونه فعال کړي. هغه د طالبانو سره د نړۍ د هیوادونو خبرې مثبت ګام وباله او ویل چې دې ډول حالات ښه تحلیل کېدلی شي. کای عایده وړاندې وویل چې نړۍ باید د طالبانو سره تعامل وکړي. د تعامل کوونکو صرف افغانستان د خلکو مجازات کول دي. هغه خپله وینا کې ویل چې یوازې د خیریه بنسټونو لارې د افغانستان خلکو ته مرسته رسول امکان نه لري. د دې لپاره باید د طالبانو سره ګډ کار او خبرې وشي چې پرته له دې امکان نه لري چې دا مرستې په مناسب ډول ورسیږي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د افغانستان استازولۍ څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او د تیر حکومت استازی یې پرېښوده.